د لوی او بخښونکي رب تعالی په سپېڅلي نامه شروع کوم. راځو د مایکروسافټ ورډ لومړي لیکچر ته. په دې لیکچر کې د هوم ټاب مکمل ګروپس لولو او مکمل مینوګانو باره کې خبرې کوو چې کوم کمانډونه دي پکې او چیرته استفاده کیږي د هغې په هکله باندې خبرې کوو. د هوم ټاب چې ده په دې کې کلیپبورډ، فنټ، پاراګراف، سټایلز او ایډیټینګ هغه ګروپونه شتون لري او یا همدا مینوګانې شتون پکې لري. نو راځو له کلیپبورډ څخه شروع کوو. په کلیپبورډ کې لومړی اپشن چې د پیسټ ده. پیسټ په هغه وخت استفاده کیږي چې کله موږ تاسو یو لیکنه له یو ځای څخه رااخلو او دلته یې پیسټ کوو. مثلا زه راځم ګوګل ته لیکم what is MS Word، یو څه سرچ کوم فرض کوو. نو اوس چې ماته کومه لیکنه راځي زه یوه لیکنه کاپي کوم او په ورډ کې یې پیسټ کوو. ښه، دا لیکنه پیدا شو. فرض کوو له ویکیپیډیا څخه غواړم دا لیکنه دغه ځای پورې کاپي کوم، کنټرول سی. یعنې وروسته راځم کله چې راځو په پیسټ باندې کلیک کوو درې برخې لري. په دې شکل کې موږ دلته لیکنه کاپي شي، په دې شکل کې شي، یا هم که په دې شکل کې شي. دا درې بېلابېل ډولونه لري. یو چې د سورس فارمټینګ هم ساتي، یعنې په اصلي ځای کې چې څه ډول فارمټ شوې ده لیکنه اګزیکټلي هماغه فارمټینګ هم ورکوي، رنګونه او سټایلونه ټول مکمل ورسره کاپي کېږي. او د دوه نور شي دا بیا فارمټینګ ورڅخه لرې کوي، لکه دا ګورئ. نو دا د لومړي هغه کار ده، د لومړي کمانډ کار ده پیسټ. دویم کمانډ چې د کاپي او کټ ده، دا تاسو ګورئ ډیسیبل ده، انیبل نه ده. کله چې موږ تاسو یو لیکنه باندې کلیک کوو خپل همدلته اتومات انیبل کیږي. یعنې دا لیکنه زه اوس کولی شم بل ځای ته کاپي کړم. کاپي باندې کلیک کوو، بیرته راځو په پیسټ باندې دلته کلیک کوو یا پیسټ څخه استفاده کوو. یعنې هماغه فارمټینګ ورسره مرج کولی هم شو. مرج دا معنی چې یعنې که چېرته هلته تغییر راځي دلته هم تغییر راځي په مخکیني ایډیشن کې، او که چېرته مرج نه کوو داسې ساده یې کاپي کوو نو بیا د هغه څخه کار کوو استفاده کوو. او حتی کولی چې پیکچر په شکل یې هم پیسټ کوو. مثلا په دې باندې کلیک کوم، دا زموږ سره تصویري بڼه لري دا ځای، یعنې لیکنه مو تصویر په بڼه باندې پیسټ کړله. اوس زه نشم کولی چې دې په هغه منځ کې تغییر راولم، ما د تصویر شکل یې غوره کړو. چېرته اوس مثلا دې ته موږ ډیزاینونه هم ورکولی شو، بل شکل هم په دې شکل سره ورکولی شو. دا د موږ سره اوس د تصویر بڼه یې خپله کړه د لیکنې. نو دا د لومړي ګروپ د هوم د ټاب د پیسټ، کاپي او کټ کړنې دي. د کټ په واسطه باندې مکمل یو څه موږ کټ کوو. مثلا دا لیکنه زه غواړم له دې ځای څخه کټ کړم. کټ دا معنی چې دا ځای د دې ځای څخه لرې کېږي او بل ځای کې په منځ ته راځي بیرته. لکه ګورئ تاسې اوس دا لیکنه د موږ سره کټ شوله. او بل ګروپ چې د فارمټ پینټر ورته ویل کېږي. مثلا زه لیکم افغانستان. اوس د افغانستان ته زه یو ډیزاین هم ورکوم. مثلا وبښئ دلته راځم یو ډیزاین ورکوم، کلر یې ریډ، او مثلا راځو یو بل ډیزاین ورته ورکوو په دې شکل سره. اوس دا د افغانستان د لیکنې ډیزاین شو. که چیرې زه راځم مثلا دې ته یو بیکګراونډ کلر هم ورکوو ریډ. اوس که تاسو متوجه شئ مثلا زه چیرته دا ورډ دې ته هم هغه همدا فارمټ ورکوم لکه دې ته مې جوړ کړی، دغې ته یې هم ورکوو. نو لومړی به یې کلر تغییروو، بیا به انډینټ هغه ورکوو، بښئ د ګلو ورته کوو، دا سټایل به ورته انتخابوو. د هغې څخه وروسته به مثلا بیکګراونډ کلر ورته ورکوو. یعنې ډېر یو اوږد پروسس غواړي. نو لنډ طریقه یې څه ده، په دې باندې کلیک کوو فارمټ پینټر. چې دا مو سلیکټ کړه بیا راځو فارمټ پینټر ته. اوس کوم ځای ته غواړو چې موږ د هغه فارمټ پینټ کړو، یعنې انتقال یې کړو. پینټر یعنې رنګ کوونکی، مثلا مایکروسافټ ته په دې باندې کلیک کوو، اتومات مایکروسافټ د همدغې مکمل فارمټ خپل ځان ته اخلي. دا د فارمټ پینټر کړنه ده. نو لومړی ګروپ زموږ سره همدا و، کلیپبورډ ګروپ و. په دې کې دا کمانډونه شتون لري، پیسټ، کټ، کاپي او فارمټ پینټر. دویم ګروپ زموږ سره د فنټس ګروپ ده. هغه ګروپ کله چې تاسو لیکنه کوئ، کله چې تاسو یو څه لیکئ، یو لیکنه کوئ، ډاکومنټ لیکئ، ډېر زیات استفاده کوونکی ګروپ چې ده هغه همدغه ده. یعنې په دې کې تاسو کولی شئ خپل لیکنې ته رقم فارمټونه ورکوئ. مثلا زه لیکم افغانستان، نو راځو په دې باندې کلیک کوم، بولډ یې کړو، صحیح ده، یعنې یو څه بولډ ښکاره شي. ایټالیک مثلا انډرلاین، دا په کمانډونو باندې هم کولی شو. کنټرول بي بیرته یې انبولډ کړو، یعنې د بولډ حالت څخه یې وویستلو. کنټرول آی او کنټرول یو، صحیح ده.
یعنې هماغه د لومړي حروفو د نومونو له لومړي حروفو څخه یو حرف راغلو کنټرول ورسره پریس کوو، لکه کنټرول بي، کنټرول آی او کنټرول یو. هماغه مکمل کړنې ورباندې ترسره کولی شو. دا د دغه دریو کمانډونو کړنې دي. بل کمانډ چې د مهم کمانډ مینو چې د موږ سره ده د فنډ فامیلي مینو ده. په فنډ فامیلي کې د موږ سره د فنټونو ډولونه انتخابولی شو. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې کولی شو پښتو فنټونه هم استفاده کړو. د پښتو فنټونو لپاره تاسو راشئ ګوګل ته، په ګوګل کې به ولیکئ بهیج پښتو فنټس. په دې باندې چې کله کلیک وکوئ د بهیج هغه مهم فنټس دي چې پښتو لپاره جوړ شوي دي، نو تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. له دغې سورس څخه هم ډاونلوډولی شئ، له پورته سورس څخه هم ډاونلوډولی شئ. نو د یو رار فایل په شکل باندې ډاونلوډیږي. هغې څخه وروسته مو چې کله ډاونلوډ کړل نو تاسو ډاونلوډز فولډر ته ځي او په هر فنډ باندې چې کلیک وکوئ کولی شئ په اسانۍ سره صرف چې کله کلیک ورباندې وکوئ د فنډ څخه ښکته یو بل اپشن ورکوي انسټال، نو د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ انسټال کړئ. نو دا دې ځای کې تاسو کولی شئ دا فنډس پیدا کړئ او د ځان لپاره یې ډاونلوډ کړئ. مثلا دا نور فنټونه هم شتون لري بغیر له بهیج څخه. نو تاسو کولی شئ چې هر یو فنډ خپل ځان لپاره له ځان راښکته کړئ او استفاده ورڅخه وکوئ. هر فنډ چې تاسو خوښېږي نو د هغې فنډ څخه استفاده کولی شئ. دلته یې ډاونلوډ هغه هم شته صحیح ده. مثلا دومره خلکو ریویو ورباندې کړی د دومره دا فنډ په دې هفته کې ډاونلوډ شوی ده او 8 ساعته مخکې اپډیټ شوی دی. ټول معلومات تاسو دلته کتلی شئ. بهیج فنډس څخه زیات استفاده کیږي پښتو د دري لیکنو لپاره. نو دا د فنډس کورنۍ دي موږ سره. مثلا زه غواړم د همدې فنډس تغییر کړمه، راځو یو بل فنډ ورکوو. دا فنډ دی مثلا بهیج بدر دی، بهیج زار دی. د فنډ یعنې هغه د لیکنې بڼه ده. اوس اکثره ژبو کې دوی داسې کار کوي چې دوی هغه ښکلې لیکنې دي، مثلا څوک ښکلی خط لري غواړي هغه ډیجیټل کړي، یعنې ډېر په اسانۍ سره هر خط هغې شکل ته تغییر کړی شي. نو هر څوک یو فنډ جوړوي او د هغې څخه وروسته فنډ نورو خلکو سره شیر کوي، یو نوم ورته ورکوي. مثلا په دري کې ځینې فنډس دي د نستعلیق په نوم سره، نو کولی شئ د هغې څخه اداري لیکنو لپاره استفاده وکوئ. نو دا د فنډ فامیلي کورنۍ ده. بل چې د فنډ سایز دی موږ سره فنډ سایز مرسته باندې کولی شو د لیکنې سایز کې تغییر راولو. اوس هر کتاب چې تاسو لیکئ، مونوګراف لیکئ، کوم بل څه لیکئ، ستاسې د هماغې هغه مطابق به تاسې هغه لیکئ. یعنې چې تاسې کوم چا ته کتاب لیکئ، کوم ځای ته، کوم ادارې ته، کوم مؤسسې ته، کوم بل ځای ته، هغه هر څوک خپل رولز لري. مثلا د تحصیلات عالي قانون ده چې کوم استاد کتاب لیکي د رتبې د لوړېدلو په خاطر باندې د ترفیع لپاره، نو باید د کتاب د لیکنې هغه فنډ سایز باید 12 اوسیږي، یا مثلا د عنوانونه هغه باید 14 او 14 اوسیږي. یعنې خپل یو قانون ورته جوړ کړی د رولز دي خپل یې. او مثلا کوم فنډس باید استفاده شي، بهیج زار او بهیج مترا او بهیج بدر دی فکر کوم د بهیج 2-3 فنډس انتخاب کړي چې دغه فنډس څخه به استفاده کوي څوک چې کتاب لیکي او دغه اندازه باندې به کتاب لیکي. یعنې هر څوک خپل رولز درکوي، تاسو ته هماغه قوانین درکوي، تاسو کولی شئ د هماغې په استفادې باندې یو ځای کې لیکنه وکړئ، یو څه ولیکئ، د همدغې څخه یې فنډ فامیلي انتخابوئ، د دې مینو څخه او د مینو څخه یې فنډ سایز انتخابوئ. دا دوه اپشنونه چې تاسو ګورئ د په څنګ کې لویه ای او نسبتا کوچنۍ ای، د دې په مرسته باندې کولی شو چې په فنډ سایز کې اتومات ډول سره تغییر راولو، یعنې کم او زیات یې نور هېڅ کومه کړنه نه ترسره کوي. دا همدا یې کړنه ده چې فنډ سایز کموي او زیاتوي یې. نو دا یې دې کړنه وه. او دا چې د سټیک تھرو ورته ویل کېږي. ځینې وخت موږ تاسو د یو چا لیکنه لولو او ځینې شیان چې اضافي وي، مثلا ستونزې وي پکې، نه غواړو چې هغه ریموو کړو ورڅخه، غواړو چې صرف په هغې باندې یو خط راکش کړو او په راتلونکي کې هغه وکولی چې پوه شي مثلا دا ځای اضافي ده یا کومه ستونزه لري، صرف یو خط ورباندې راکش کوو په دې شکل سره. نو سټیک تھرو یعنې په لیکنه باندې خط راکش کول دي. دا یو کمانډ ده چې همدا کړنه ترسره کوي. دوه نور کمانډونه چې دي بیس اینډ پاور لپاره استفاده کېږي. مثلا لیکو 9 په توان د 4 په دې شکل سره لیکلی شو. نو دا دوه کمانډونه د همدغې طاقت په شکل باندې څرخېدلو لپاره استفاده کېږي. دا هر یو بیا خپل کمانډ لري. مثلا د دې لپاره کمانډ چې د کنټرول پلس مساوي ده، نو چېرته راشو ولیکو دلته کنټرول پلس
equal sign. تاسو ګورئ اتومات هغه غیر فعال شو. اوس که چېرته زه عدد لیکم په دې شکل سره لیکلی شم. که چېرته وغواړم همدغې ته بېرته اوس یو توان ورکړمه نو لیکم چې کنټرول پلس مساوي صحیح ده کنټرول پلس مساوي ساین ولې کار نه کوي سمه ده چې کار وکړو توان داته دلته اوس کنټرول چې کله زه اتومات مساوي ساین ورسره کوم نو کار نه کوي اما کنټرول شیفت او مساوي چې ته پریس کوو بیا کار سره کوي ځکه چې شیفت او مساوي په کیبورډ کې موږ تاسو پریس کو نو مثبت ورڅخه کیږي یعنی مثبت علامات جنریټ کوي نو کنټرول پلس هغه مثبت ساين چې ده هغه بل هغه فعال کوي نو که چېرته کنټرول پلس شیفت او پلس مساوي پریس کو اتومات موږ سره هغه آپشن فعالېږي دې ته مو فکر وي اکثره وخت تاسو باید کړنې په کمانډونو باندې ترسره کړئ تر څو لیکنه تاسو زر وکوئ یو څه زر ولیکئ نو کوشش وکوئ چې د هر څه کمانډ یاد کړئ تر څو دلته ګرافیکلي ورسئ په هغې باندې کلیک کوئ کمانډ ډېره اسانه طریقه ده د هغې لپاره دا د موږ سره توان او د قاعدې خبره وه د هغې نه وروسته دا بل کمانډ چې دا ډېر ښکلی کمانډ ډېر استفاده کېږي د ډیزاین ورکولو لپاره یو څه ته موږ ډیزاین ورکوو ډېر اپشنونه لري تاسو کولی شئ ټول یې خپله چک کړئ استفاده ورڅخه وکوئ د آوټلاین لپاره مثلا چې آوټلاین په کوم هغه سره اوسېږي یعنې د لیکنې یو هغه منځني کانټینټس وي د یوې لیکنې یو هغه آوټلاینز یې اوسېږي لکه تاسو ګورئ په دې کې چې د آوټلاین زیډ رنګ باندې ورته انتخاب کړم نو دا هغه کنجونه یې تقریبا آوټلاین ورته وایي او هغه منځ چې ده هغه اوس هم په سور کلر کې ده تاسو کولی شئ آوټلاین کې هم تغییر راولئ په دې شکل سره یعنې اوس د هغې رنګ تور شو یا مثلا سپین شي یا کوم بل کلر ورته انتخاب کړئ او کولی شئ په مکمل هغه کې هم تغییر راولئ فونټ په شکل کې کوم بل فونټ مو خوښېږي په اکثره تقریرنامو کې مثلا دغې فونټ څخه استفاده کېږي له دغې شکل څخه استفاده کېږي وبښئ فونټ نه ده نو بل شیډو ده یعنې سیوری ده تاسو کولی شئ سیوری ورکړئ خپل لیکنې ته یو سیوری ولري د هغه په شکل سره ریفلیکشن ده نو انعکاس کوي خپله لیکنه لکه تاسو ګورئ انعکاس کوي او ګلو چې ده له ګلو څخه زه خپله ډېر استفاده کوم ډېرې ښکلې اپشنونه لري ګلو نو له دې څخه هم تاسو استفاده کولی شئ د هر یو څخه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ چې هر یو ستاسې خوښېږي د ډیزاین لپاره استفاده کېږي لنډه دا چې دا مینو چې دا کمانډ چې د مکمل د لیکنې په سټایل باندې کار کوي لیکنې سټایل ټول د همدغې په واسطه باندې ترسره کېږي بل اپشن چې دا دې ته ویل کېږي هایلایټر ټکسټ هایلایټ کوي د موږ سره صحیح د بیکګراونډ کلر چې موږ تاسو ورته وایو نو ټکسټ هایلایټ اکثرا دې په واسطه باندې ترسره کېږي یو څه موږ تاسو لولو مثلا غواړو هایلایټ یې کړو د دې اپشن څخه استفاده کولی شو او بل چې د کلر ده د دې په واسطه باندې لیکنې رنګ تغییروو مثلا دا لیکنه ده زه غواړم تور رنګ مې نه خوښېږي غواړم دې ته مثلا سپین رنګ ورکړو صحیح ده یا مثلا دا رنګ ورکړو یا کوم بل کلر ستاسو خوښېږي نو هر کلر ورته انتخابولی شئ د دې اپشن په واسطه باندې او بل اپشن چې ده دا هغه اپشن ده چې د مرسته باندې کولی شو لیکنه ټوله کپیټلایز کړو یا لوور کیس کړو یا اپر کیس کړو مثلا زه لیکم افغانستان is my country دا مسیج ما ولیکلو اوس زه غواړم دا مکمل ټول په یو ځل باندې کپیټلایز کړم اپر کیس یې کړم ټول اپر کیس شو ټول غواړم په یو ځل باندې باید لوور کیس شي ټول په یو ځل سره لوور کیس شو غواړم سنټینس کیس یې کړو یعنې هره جمله باید لومړی حرف یې په لویو حروفو اوسېږي نور ټول کوچني اوسېږي دا ټول هغه کیسونه دي چې تاسو کولی شئ مکمل لیکنه باندې اپلای کړئ ټوګل کیس لومړی حرف کوچنی نور ټول لوی نو دا ټول کیسونه دي تاسو کولی شئ استفاده ورڅخه وکوئ ځینې وخت موږ تاسو انګلیسي لیکنه کوو یو بل څه کوو نو بیا چې دا چې هغه لیکنه زیاته وي مثلا 50 شپېته اویا صفحې اوسېږي نو ډېره سخت ده چې ټوله خپله وګورو چې هره جمله باید په لوی حرف باندې شروع شوې اوسېږي نو دا ډېر ښه اپشن ده ټول لیکنه سلیکټ کوو راځو دلته په دې باندې کلیک کوو او ټول سنټینس کیس ته تغییروو یعنې لیکنه مو چې ده هغه په ډېر ښه شکل سره بیا ترسره کېدلی شي lower case او capitalize each word یعنی هغه بیل بیل کیسونه تاسو کولی شئ د هر کیس نه استفاده وکوئ ښه او د دې فنټ ګروپ آخري هغه چې دا اپشن چې دا کمانډ چې د کلیر آل فارمټینګ ده په دې باندې کلیک کوو ټول فارمټینګ مو چې لیکنې ته ورکړی مکمل له منځه ځي پاکېږي نو دا یې هغه آخري اپشن ده د فنټ ګروپ کې نور څه نشته دي دا مکمل کمانډونه وو بل ګروپ پاراګراف ګروپ ده د پاراګراف ګروپ کې د موږ سره یو چې دا پاراګراف هغه ده چې موږ تاسو پاراګراف په کوم ځای کې راشي په منځ کې د صفحې په شروع کې او که په آخر کې په کوم
لوکیشن یې ورته انتخابولی شو. او بل چې ده کولی شو ځینې وخت موږ تاسو یو لیکنې ته مثلا یو څه ته هغه ورکوو بولټ پاینټس ورکوو، یعنې مهمې نقطې موږ تاسو په یو شکل باندې ښایو. لکه تاسو ګورئ کولی شئ دلته بیل بیل شکلونه تاسو ورته انتخاب کړئ. مثلا په دې شکل سره غاړې ښکاره کړو، مثلا لیکو کابل، مزار، ننګرهار. یعنې تاسو کولی شئ چې مکمل هغه بولټ پاینټس موږ سره همدا د وینډوز علامه ده، نو تاسو کولی شئ کوم بل بولټ پاینټ ورته استفاده کړئ د ځای نه. مثلا دا بولټ پاینټ مو خوښېږي، دا یا دا، او یا ته کولی شئ خپل تصویر هم ورته اډ کړئ. دلته به راشئ ډیفاین نیو بولټ ته، او د هغې څخه وروسته پیکچر باندې کلیک وکړئ او خپل تصویر ورته انتخاب کړئ، او د هغې نه وروسته تاسو پیکچر د دغې په ځای باندې راځي. یعنې د خپل تصویر نه هم کولی شئ په دې ځای کې استفاده وکړئ. یا ما په ډېرو ځایونو کې له دغې دوه بولټ څخه استفاده کېږي، یا له دغې څخه او له دغې نه، اکثرا له دغې بولټ څخه استفاده کېږي. یعنې د یو څه ډولونه، د یو څه شکلونه، وبښئ، د یو څه ډولونه یا د یو څه مثالونه یا کوم بل څه مهم پاینټس موږ تاسو کولی شو په دې باندې ښکاره کړو. دا و د دې کمانډ کړنې. بل چې نمبر هم ورته ورکولی شو، تاسو کولی شئ د هغې اوس نمبرونه هم ورته نمبرینګ ورباندې وکوئ، مثلا 1 2 3 په دې شکل سره، یا ABC یا هم الف بي جیم، هر هغه تاسو ورته ټاکلی شئ بغیر له بولټس څخه. او بل د موږ سره د ملټي لیول لیسټس دي. ځینې وخت د موږ سره ملټي لیول لیسټ شو، مثلا اوس دې په منځ کې زه بیا یو بل هغه راولم، یو بل لیسټ لیک، یو بل څه بیا چې کله پریس کړو دا نور ډولونه لري، بیا دې کې نور ډولونه دي، بیا په دې کې نور ډولونه دي. یعنې دا هغه ملټي لیول لیسټ چې تاسو ګورئ چې زه اوس بېرته انټر پریس کوم، ما بېرته اخر هغه ته راولي. یعنې سټپ بای سټپ چې څومره مخکې تللی یم همغه اندازه باندې بېرته موږ خپل شاته یې تللی شو. یعنې هغه په لومړي سر کې اوس موږ دغه علامه استفاده کړې وه، بیا د هغې نه وروسته لیول بای لیول ښکته ولاړو. لکه ګورئ زه لیکم ښه رایټ ټو لیفټ به یې کړو، لیکم افغانستان، افغانستان، د هغې نه وروسته راځو. اوس افغانستان کې زه غواړم ولایتونه زیات کړم، نو ټاپ پریس کوم، کابل، مثلا ننګرهار. اوس ننګرهار کې غواړم چې زه ولسوالۍ اضافه کړم، بیا یو ټاپ پریس کوم. په ننګرهار کې مثلا کامه، یا مثلا خیوه، یا مثلا نورې ولسوالۍ چې کومې دي. کله چې اوس ګورئ انټر پریس کوم، اتومات زه بیا ولایتو ته راځم، لکه کابل، ننګرهار، همغه علامې ته راځو. بیا مثلا اضافه کوو کندهار، بیا انټر پریس کوو. یعنې که چېرته بل ولایت وي، بل ولایت هم درته لیکلی شم. که چېرته د دغې سب مینوګان نورې شته وي، اوس نشته دي، بېرته انټر پریس کوم. افغانستان اوس راځم، مثلا لیکم هند، صحیح ده، بیا پریس کوو. که چېرې په هند کې کوم څه وي ټاپ پریس کوو بیا. یعنې کولی شو چې په دې شکل سره مینوز او سب مینوز، نو کولی شو په دې شکل سره خپله لیکنه یعنې هغه کړو، ملټي لیول لیست استفاده وکړو. دا لیول ډېر لیولونه لري دا لیست، خپله دا لیست په دې افغانستان کې دا بل لیست ده، په دې کې بیا دا بل لیست، یعنې ملټي لیول لیسټس دي. ملټي لیول لیسټونه چې دي هغه موږ تاسو د همدغې مینو څخه اداره کولی شو، کولی شو له دې څخه یې اداره کړو، دې څخه یو سټایل ورته وټاکو، یو ډیزاین ورته وټاکو او هماغه ډیزاین ورته ورکړو. ښه، دا موږ سره دا 3 مینوګانې شولې، 3 اپشنونه شول، او دا مو هم وویل. او راځو دغې پاتې اپشنونو ته. دا چې موږ سره لاین سپیس کوي، مثلا دا چې موږ سره هر یو لاین ده، دوی تر منځ سپیس موږ کولی شو په دې په واسطه باندې وټاکو چې څومره سپیس باید دوی په منځ کې وي. کولی شو د سپیس د دې له لارې ورته وټاکو. دا هماغه د سپیس د ټاکلو برخه ده. او بله برخه مو چې د کلر ده، کوم کلر ورته ورکوو، بیکګراوند کلر ده، صحیح ده، کوم کلر ستاسو خوښېږي کولی شئ هماغه کلر ورته انتخاب کړئ او ورته وارې کړئ. نو دې ځای کولی شئ چې کلر ورته انتخاب کړئ، او دغې په واسطه باندې کولی شئ چې خپل لیکنې ته یو بارډر ورکړئ، چوکاټ ورته ورکړئ، صحیح ده. مثلا تاسو ځینې وخت غواړئ یو مهم نوټ په دې شکل سره ښکاره کړئ چې بارډر ولري. راځو مخکینۍ هغه ته خپل لیکنې، دا سپیسینګ یې هم کموو، غواړم دې ته زه اوس یو بارډر ورکړم. په کوم شکل سره بارډر مثلا ستاسو خوښي تاسو کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. هره لیکنه چې ده مثلا هغه بیل بیل اوس یو لیفټ رایټ او مثلا هر رقم بارډر ورته انتخابولی شئ. دا د موږ سره هماغه اپشن ده.
او دا دوه اپشن چې د لیفت ټو رائټ او رائټ ټو لیفت دي. انګلیسي لیکنو لپاره موږ لیفت ټو رائټ انتخابو، د پښتو لیکنو لپاره رائټ ټو لیفت. یعنې لیکنه هغه طریقه ده چې له ښي طرف څخه چپ طرف ته اوسېږي که نه له چپ طرف څخه ښي طرف ته اوسېږي. نو کولی شئ له همدغې څخه تاسې هغه طریقه ورته انتخاب کړئ د دغې دوه کمانډونو په واسطه باندې. دا دوه نور کمانډونه چې دا انډینټ ټاکي. کله چې تاسو لیکنه کوئ مونوګراف څه لیکئ، بیا مثلا چې لومړی پاراګراف لیکئ لکه د انګلیسي په هغه کې دا قانون ده. زه چې کله لویه لیکنه کوم یو پاراګراف لیکم افغانستان از مای کنټري، مثلا زه له دې څخه وروسته بل هغه ته راځم دا پاراګراف تکمیلوم، مثلا په دې شکل سره څو جملې دي پکې، په آخر کې بیا باید د لومړۍ جمله نسبتا نورو جملو ته یو څه انډینټ ولري. یعنې ګوشته چې د رائټ ټو لیفت ته لیفت ټو رائټ کوو، دا جمله باید څنګه یې د نور څخه په یو اندازه باندې انډینټ ولري، یعنې یو څه له مارجین څخه زیاته فاصله ولري. نو کولی شئ هغه د همدغې په واسطه باندې تاسې کنټرول کړئ ورته، یعنې کم او زیات یې کړئ ورته انډینټ یې. دا د دې کړنې د دې وظیفه ده چې هر پاراګراف یعنې یو څه نسبتا مارجین نه ښي طرف ته یا چپ طرف ته فاصله ولري، همغې ته موږ تاسې انډینټ وایو چې دغې دوی کمانډونو په واسطه باندې کنټرول کولی شو. او بل اپشن چې د دې ته سورټینګ اپشن ده. موږ نومونه لیکو احمد، علي، موسی، حامد، مثلا ناصر، دا نومونه دي. صحیح ده. دا نومونه د اوس په یو لیست باندې موږ سورټ کوو. اوس په دې شکل سره کله چې زه په سورټ باندې کلیک کوم، اوکې تاسې ګورئ نومونه په هغې کې تغییر راغی. احمد، علي، حامد د موسی څخه مخکې شو. چېرته بېرته کنټرول زیډ شم تاسې ګورئ موسی د حامد څخه مخکې ده. یعنې هغه د حروفو په ترتیب باندې یو شی تاسو کله ترتیب کوئ، لومړی ا راشي، بیا بي راشي، بیا سی راشي. د دې لپاره تاسې له دې کمانډ څخه استفاده کوئ، سورټینګ څخه. او آخري اپشن چې دا دی دا هغه اپشن ده چې صرف د هغه لپاره استفاده کېږي، د یعنې یو څه شو او هایډ کوو موږ ورباندې. لکه تاسو ګورئ شو پاراګراف مارکس and other hidden formatting symbols. مارکس او هایډینګ فارمټینګ سیمبولونه موږ ته څنګه کوي، ښکاره کوي موږ ته. نو ځینې وخت موږ تاسې غواړو چې په خپله لیکنه کې د لیاوټ سره ډېر دقیق اوسېږو، یعنې ډېر په دقیق ډول سره تغییر پکې راولو په خپل هغه لیکنو کې، په ډیزاین کې بیا له دې څخه استفاده کوو. نور داسې ډېر په عملي یوزیج باندې ما هم کار نه دی کړی، خو څه چې دوی مثلا دلته ورته ویلي دي، څه یې تشریح کړي دي، دوی هغه د هغه مطابق همدومره معنا ورکوي چې مثلا د مارکس او د هایډن فارمټینګ سیمبولونو د ښکاره کولو لپاره استفاده کېږي او په اډوانس لیاوټ کې استفاده ورڅخه کوو. نو زما په فکر باندې دا په پرنټ کې هم نه راځي، که چېرته موږ د هغه استفاده کوو پرنټ کې هم د دې څخه استفاده نه کېږي. بل دا ګروپ مو هم خلاص شو پاراګراف. راځو د سټایلز ګروپ ته. د سټایلز ګروپ چې د ډېر زیات استفاده کېدونکی ګروپ ته، او په دې کې موږ تاسو کولی شو چې خپلې لیکنې ته هیډینګ ورکړو، هیډینګ 1، هیډینګ 2، هیډینګ 3، هیډینګ 4. د دې په واسطه باندې هیډینګ ورته ټاکلی شو خپل لیکنې ته. فرض کوو زه لیکم مثلا کوم اپشن ټاکو، هماغه مخکینی مثال ته بیا ځو. افغانستان په منځ کې مثلا کابل ده، مزار دی، هرات ده. صحیح ده. اوس د کابل په منځ کې مثلا کومې ولسوالۍ دي، مثلا موسوي، آی ډونټ نو سپیل یې همدا ډول ده، څه ډول ده، چهاردهی، ما ته سپیل نه دی یاد، ولسوالۍ ډېرې معلومې دي راته. نو راځو فرض کوو د هرات او د مزار ولسوالۍ خو بیخي نه دي راته معلومې. ننګرهار لیکو کامای ولسوالۍ ده، مثلا خیوه ده، او یا مثلا د دوه ولسوالۍ بس دي. نو دا اوس څه کار کوو، افغانستان د موږ سره هیډینګ 1 ده، یعنې اصلي عنوان د موږ سره ده، مین هیډینګ ده، په دې باندې هیډینګ 1 کلیک کوو. سټایلز مینو ته راځو، کابل چې د هیډینګ 2 ده په دې کلیک کوو. اوس موسوي او چاردهی ولسوالۍ چې د کابل برخې دي، نو په هیډینګ 3 باندې کلیک کوو، دا دواړه د موږ سره په هیډینګ 3 کې راځي. صحیح ده. او مزار چې د موږ سره بیرته هیډینګ 2 کې راځي، یعنې د افغانستان یوه برخه ده، نو په هیډینګ 2 باندې کلیک کوو. هرات چې دا هم د موږ سره هیډینګ 2 کې راځي، او ننګرهار چې دا هم په هیډینګ 2 کې راځي، ځکه دا هم د افغانستان یو ولایت ده، هیډینګ 2 باندې کلیک کوو. کاما او خیوه چې دا هیډینګ 3 ده، یعنې دویم عنوان مربوط کېږي، نو ځکه هیډینګ 3 کې کوو، دا موږ سره اوس هیډینګ شو. صحیح ده. مکمل هیډینګ مو ترسره کړلو، رایټ ټو لیفت یې کوو په دې شکل سره.
او اوس د هر یو مربوط معلومات نور اضافه کوو. افغانستان مثلا داسې یو هیواد ده دا نفوس لري، ټول مکمل معلومات یې دلته لیکو. بیا لیکو مثلا چې کابل، د کابل معلومات ټول ورته لیکو. بیا د هرې ولسوالۍ معلومات ورته لیکو چې هره ولسوالۍ باید کوم معلومات لري هغه ورته لیکو. بیا دا ډول د مزار معلومات مثلا او د هرات معلومات، یعنی مکمل معلومات ورته لیکو. د ننګرهار معلومات، دغه څخه وروسته د ننګرهار د ولسوالۍ معلومات. اوس د هیډینګ ښه والی څه ده؟ په هیډینګ باندې کلیک کوو، هیډینګ 1 باندې کولای شته د ټول هیډینګ رنګ تغییر کړي. دلته چې ټول هیډینګ 1 ما کتاب کې دي، مثلا په کتاب کې ما سره 200 300 400 هیډینګ 1 دي. ته کولای شي مکمل ډیزاین یو ډیزاین ورته وټاکي. کلر یې باید ریډ اوسیږي، د صفحې منځ ته راشي او اتوماتیکلی اپډیټ یې هم کا، او فنټ یې ورته به هیجدار کا، او سایز یې 40 کا، او بولډ هم باید اوسیږي. چې کله کلیک کوو یو افغانستان دی اتومات اپډیټ شو. نور د موږ سره هیډینګ 1 شتون نه لري. که چیرې په دې کتاب کې د موږ سره 100 200 300 500 هیډینګ 1 هم وای، موږ کامل ته دا یو ډیزاین ورکول کېدلو. یعنې ډېره لویه اسانتیا ده چې ورډ موږ ته راوړې ده. ورډ موږ ته یو ډېر ښه خصوصیت دی ورډ، یعنې چې په یو کتاب کې 100 200 500 هیډینګ 1 د موږ شتون ولري. موږ چې نظر بدلیږي چې نه ما کتاب د عنوان کوم اول عنوان نه چې دغه شکل باید تغییر وشي، باید مثلا رنګ تغییر شي، باید ډیزاین تغییر شي، نو کولای شو بیا د دې څخه استفاده وکړو په دې شکل سره. نو مثلا هیډینګ 2 کې تغییر او موډیفای کوو. راځو دلته ورته وایي چې د هیډینګ 2 کلر باید مثلا په دغه کلر کې اوسېږي، او فنټ یې باید به هیج بدر وي، او سایز یې 14 وي، بولډ وي، د صفحې په ښي طرف کې اوسېږي، او اتوماتیکل اپډیټ چې اوس کوم دی مکمل اپډیټ کړه. تاسو اوس ګورئ دا ولې د صفحې دغې طرف ته لاړل. I don't know. ښه هیډینګ 2 ته راځو. څه شو زموږ لیکنه هیډینګ 2 د موږ سره شی دی. ګورئ کابل ده، تاسو ګورئ کابل د موږ سره رنګ یې تغییر شو، او په فنټ هم بولډ شو، هغه پکې راغلو. هیډینګ 3 کې مثلا تغییر او موډیفای کوو، وایي چې هیډینګ 3 چې ده کمپلیکس، یعنی دواړه انګلیسي او هغې دواړه انتخابوو، به هیجدار به اوسېږي، او فنټ سایز به 18 وي، بولډ به وي، صفحې په دې طرف کې به موقعیت لري، اتوماتیکلی اپډیټ هم کړه. اوکې تاسو ګورئ موسوي مثلا ولسوالي د چاردی ده. یعنی هیډینګ 3 چې څومره هیډینګ 3 زموږ سره کتاب کې دي په مکمل کې تغییر راغلی، مکمل هغه ډیزاین کې موږ تغییر راوستو. اوس کولی شو هر یو ته خپل بیل معلومات اضافي کړو. چې کله وروسته موږ تاسو ریفرنس مینو ته راشو، بیا کولی شو ډېر په اسانۍ سره یې هغه ټیبل اف کانټینټس هم جنریټ کړو. یعنی ټیبل اف کانټینټس د عنوانونو نوملړ هم بیا جنریټ کولی شو. راځه دلته کلیک کوو، او دغې څخه وروسته صرف په دغه باندې کلیک کوو، اتومات یې ټیبل اف کانټینټس جوړ شو. تاسو ګورئ یعنی تاسو یې له ډېر لوی هغه څخه خلاص کړئ، کار څخه چې باید دې ته مو خپله منظم کړی وای، خپله مثلا جوړ کړي وای. مثلا افغانستان دی په 2مه صفحه کې، بیا چېرته معلومات زیاتېږي په صفحه کې بیا تغییر راځي. کابل دی، د کابل منځ کې موسوي چاردی دی، بیا مزار دی، هرات دی، ننګرهار دی، د ننګرهار منځ کې بیا قامه او خیوه ولسوالۍ دي. یعنې ډېر ښکلی هغه سلسله مراتب په هغه باندې هر عنوان ته خپل بیل ځای وټاکلو. دا د سټایلز د ګروپ کړنې وي. بل د موږ سره ایډیټینګ ګروپ ده. په ایډیټینګ ګروپ کې د موږ سره لومړی اپشن چې د فایند ده، یو څه فایند کول دي. مثلا زه غواړم کاپ په دغه ځایونو کې ما په ډاکومنټ کې ذکر شوی ده، موږ کمال یې ماته پیدا کړ. یا مثلا کابل د موږ سره په دریو ځایونو کې ذکر شوی ده، لومړی ځای، دویم ځای او دریم ځای، دریو ځایونو کې راغلی ده. نو دا هغه د فایند مینو ده، یو څه موږ فایند کوو. ریپلیس چې ډېر استفاده کېدونکې مینو ده. مثلا زه غواړم کابل ریپلیس کړم په کابل، یا مثلا په کوم غزني باندې، صحیح ده، یو بل ولایت باندې یو څه تاسو ریپلیس کوئ. ریپلیس آل، یس 3 ریپلیسمنټه وشو، یعنې په 3 ځایو کابل د موږ سره غزني شو. تاسو ګورئ غزني په دې ځای کې هم غزني شوی ده، او مخکې چېرته استفاده شوی دلته هم غزني ده. یعنې دې مرسته تاسو کولی شئ په خپل ډاکومنټ کې مکمل یو حرف ریپلیس کړئ. په لومړي ځای کې تاسو اوسنی حرف ورته انټر کوئ. مثلا تاسو غواړئ غزني ریپلیس کړئ، نو غزني به ولیکئ، په څه باندې ریپلیس کوئ؟
دلته به نوی نوم ورته ولیکئ په هغې نوم باندې تاسو ریپلیس کوئ. دا د ریپلیس د مینو کړنه ده. او سلیکټ په واسطه باندې تاسو یو څه سلیکټ کوئ. سلیکټ آل مکمل ډاکومنټ سلیکټ کوي. سلیکټ آبجیکټس صرف آبجیکټونه سلیکټ کوي چې موږ سره په دې ځای کې کوم آبجیکټس دي صرف هماغه سلیکټ کیږي. آبجیکټس موږ سره شکلونه راځي یا مثلا جدولونه راځي یا مثلا چارټونه راځي، هغه موږ سره په آبجیکټس کې راځي. او بل چې د سلیکټ کې سلیکټ all text with similar formatting، مثلا زه وایم چې په دغه فارمټینګ کوم څه دی هغه ټول دې موږ سره سلیکټ کړه په دې هغه کې لیکنه کې. چېرته مثلا 100 صفحې د هغه فارمټینګ لري که 200 لري ټول هغه ماته سلیکټ کړه. کلیک کوو مکمل سلیکټ کېږي. دا په هغه وخت کې ده چې موږ وغواړو یو فارمټینګ تغییر کړو. مثلا وایي نه دغه فارمټینګ زما خوښ نه شو، زه غواړم دغه فارمټینګ په ځای باندې یو بل فارمټینګ راشي. ټول هغه لیکنې چې ما په ډاکومنټ کې په دغه فارمټینګ باندې دي باید دا فارمټینګ نور ونه لري. نو صرف د دې څخه یو انتخابوو، راځو سلیکټ all text with similar formatting. ټول هغه ټکسټ انتخاب شي چې همدا یو ډول فارمټینګ اوس موږ سره لري. نو مثلا دا انتخابوو مایکروسافټ. ګورئ یعنې دې چې څومره سیمیلر فارمټینګ لري دا هغه پکې استفاده شوې ده. ټول مکمل څنګه کېږي ورسره انتخابېږي. یا مثلا دا انتخابوو select all text with similar formatting، نو صرف همدغه دواړه انتخاب شو. دا د موږ سره د سیمیلر فارمټینګ د برخې کړنه ده. او سلیکشن پین چې د موږ سره بیا د موږ سره چې څومره شیان دلته هغه شوي تصویرونه، مثلا موږ سره یو تصویر صرف پکچر 1 په هغه باندې راغلی. که چېرې زه یو بل شکل اوس دلته منځته راوړم لکه څرنګه چې موږ په دویم لیکچر کې وایو چې دلته شکلونه منځته راوړلی شو، زه راځم دلته یو شکل اوس منځته راوړم. ګورئ اتومات دلته د نوم یې زیات شو چې ریکټینګل 2، یعنې یو بل شکل هم اضافي شو. د دې په واسطه باندې موږ صرف د خپل هغه ډاکومنټ شکلونه او آبجیکټس کتلی شو. چېرته کوم بل تاسو انزرټ کوئ یو شکل اوسیږي، کوم بل څه اوسیږي، مثلا دا شکل زه دلته انزرټ کوم اتومات دلته راځي چې یو قوس هم اضافي شو. نو دا د موږ سره هغه صرف هغه شکلونه انتخابولی شي. نو دا و د موږ د نن ورځې درس د انزرټ ټاب و. که چېرته څه پوښتنه وي تاسو سره ستونزه وي غوښتنه وي کولی شئ په کمنټونو کې یې ولیکئ او انشاءالله زه به تاسو ته ځواب درکوم. نور نو تر بل لیکچره پورې ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.